تازه خبر اصغر افغان په شل ورځو لوبو کې بنګال ته چیلنج ورکړ. ګرانو لیدونکو، که چیرې تاسې د سپورت او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو دغه چینل مو په خدمت کې دی، حتما یې در سره سبسکرایب کړئ. اصغر افغان د بنگلادیش ځایي تلویزیون غازي چینل سره په مرکه کې ویلي، لکه څرنګه چې مې بنگلادیش ته په ټیسټ لوبه کې چیلنج ورکړی و، نو په شل ورځو لوبو کې یې هم ورکوم. خبریال ترې وپوښتل چې ولې بنگلادیش ته دومره ډبل چیلنجونه ورکوي. اصغر افغان ورته په ځواب کې وویل، دوی زموږ ټول افغانستان ته د پیشو مثال ورکړی دی او هغوی په مجازي فکر دا کار کړی و، خو موږ یې په حقیقت کې کوو. اصغر افغان وویل، ترڅو چې موږ بنگلادیش سره لوبې کوو نو په تاریخ کې به یې هم رانه ونه ګټي. اوس به د پیشو او پړانګ پته لګیږي. همدارنګه د افغان لوبډلې د غوروي کمیټې مشر انډي مولز وایي، د بنگلادیش خلاف زموږ بریا موږ پر ځان لا باوري کړو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان، زیمبابوې او بنگلادیش ترمنځ د درې اړخیزه سریز اولنۍ لوبه نن د افغانستان پر وخت 5 بجې د زیمبابوې او بنګال ترمنځ ترسره کیږي، چې دوهمه لوبه یې د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ ترسره کیږي. او په افغانستان کې به د 24 تلویزیون، یک تلویزیون او همدارنګه د لمر تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه په قانوني توګه وښودل شي.